او ان شاء الله د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور دا وړتیا لري چې د دې خپل وطن او د دې خپل مظلوم ملت امنیت وساتي او دا خوشحالي برقراره وساتي، خپل سرحدات محفوظ وساتي. دفاع ته دی ولاړ او درته تیر له خپله تنه. موږ چمتو یو. د هېواد ځمکني او هوایي حریم ساتنه زموږ دنده ده او شپه او ورځ یې د ساتنې لپاره چمتو یو. موږ د دندې لپاره نه بلکې د یو سپېڅلي رسالت لپاره روزل شوي او روزل کیږو. حریص اشغالګر دی یو ځل د تیرو طاغوتي لښکرو انجام ته وګوري او بیا د پر افغان خاوره د تیري پریکړه وکړي چې هر برید دې کړی کوچنیان دې شهیدان کړي، زنانې دې شهیدانې کړي دي. وروره په 100 مترۍ په 20 مترۍ په 10 مترۍ په 15 مترۍ کې در سره د ملي دفاع وزارت سرباز در سره پروت دی، خو هغه وویله چې ستا ایمان او جرأت معلوم سي.